ننګرهار کې د زمینو په کچه د فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ د ننګرهار فوټبال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. یادې سیالۍ چې د شپږو ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی و 8 ورځې دوام وکړ چې په پای کې د ننګرهار فوټبال لوبډلې د 5 لوبو په ګټلو سره د دغه لیګ اتلولي خپله کړه او دوهم پړاو ته یې لاره پیدا کړه. دلته د شپږو ولایاتو ترمنځ سیالۍ وې چې د لوی پکتیا ولایاتو چې خوست و پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایاتو لوبډلې وې چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شاملې وې چې دغه د لیګ په شکل باندې دا لوبې ترسره شولې چې په دې ټولو کې هره لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې د دوی پر مخ وې هغه 15 واړه لوبډلې ته شکست ورکړ او د دې لوبو اتلولي خپله کړه چې اوس تاسې ګورئ د نورستان او د هغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنټ لاس کې واخلي. دې لوبو 8 ورځې دوام وکړ، هره ورځ 2 سیالۍ ترسره کېدلې. د ننګرهار د فوټبال فدراسیون رئیس احمد الله صافی وایي یادې سیالۍ د روشن مخابراتي شرکت په مالي ملاتړ پیل کړې وي چې د دغه شرکت لخوا اتلې لوبډلې او د لیګ غوره لوبغاړو لپاره ځانګړې جایزې هم په پام کې نیول شوي دي. د دغه ټورنمنټ هغه مالي سپانسر او حمایت روشن مخابراتي کمپنۍ کړی و. دلته د میلمنو لپاره د هغوی د بودوباش او د ډوډۍ مسله دا ټوله په روشن باندې وه او همدارنګه اوس ورستي جوایز او کپونه او د بهترین لوبغاړي دپاره د بهترین ګولزن دپاره د لومړی مقام دپاره د ټولو لپاره جوایز په نظر کې نیول شوي دي او ورته تقدیم کیږي. بل خوا بیا لوبغاړي خوښ دي چې په ورزشي ژوند کې ورته د پرمختګ یوه بله کړکۍ خلاصیږي. دوی هیله لري چې یوه ورځ به په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي او هیواد ته به اتلولي راوړي. ډېر خوښ یو چې موږ د دویم پړاو لپاره چې بیا دویم ICL دویم پړاو ته موږ لاره پیدا کړه چې انشاءالله غواړم چې د هغې لپاره ښایسته مدګي بیت ولرم چې هلته هم بیا لومړی مقام واخلم تر څو د خپل ننګرهار ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم. د فوټبال هغه مثبت تاثیرات موږ په خپل ژوند کې لیدلي دي. زموږ زیاتره هیلې او ارمانونه دا دی چې وکړو شو غټو لیګونو ته لاره پیدا کړو، د افغانستان په سطحه ملي ټیم ته او همداسې نورو خارجي لوبډلو ته لاره پیدا کړو. یو غټه غوښتنه د مسؤلین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې او یوه غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچوي او سپورټ مو وکړي تر څو موږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار فوټبال لوبډله د دغه سیالۍ اتلولي ګټي. له دې وړاندې هم یاده لوبډله د فوټبال اتلانو لیګ ګټونکې پاتې شوې ده.